پلار ته لیک. د دې کتاب لیکوال فرانس کافکا دی. اوس راځو همدغه لیک ته چې کافکا خپل پلار ته لیږلی دی. ګرانه پلاره، په دې وروستیو کې دې رانه وپوښتل چې ولې له تا ویریږم. د دې پوښتنې ځواب مې نشوی درکولی. لومړی په دې دلیل چې په رښتیا له تا ویریږم، او بل په دې دلیل چې دغه ویره زیات جزیات او زنګزنې خبرې لري. ټول جزیات په شفاهي او منظمه توګه درته نشم بیانولی. اوس چې ځواب په لیکلې توګه لیکم، ډاډه یم چې بشپړ ځواب به نه وي، ځکه چې له تا ویره او د دغې ویرې پایله پر لیک سیوری غوړوي او د موضوع ارزښت او پراخوالی زما له ذهني پولو اړوي. هر څه چې په تا پورې اړه لري په ډېرې اسانۍ بیانېږي. لږ تر لږه زما او د ډېرو نورو کسانو په مخ کې دې یادونه کړې او هر چا ته دې ویلي چې تا ټول عمر درانه کارونه کړي او هر څه دي له اولادونو زار کړي دي. په لومړي ګام کې له ستا د قربانیو له برکت ما سوکاله ژوند لرلی دی. خپلواک وم، هر څه چې مې غوښتل لوستلی مې شوی. له مادي اړخه مې اندېښنه نه لرله، یعنی له هر رنځ و درده خوندي وم. د دې ټولو زارونو له امله دې له ما منندویي نه ده غوښتې، ځکه د بچیانو د منندویۍ په معنا پوهېدې، خو لږ تر لږه دې له ما د مننې او مهربانۍ هیله کړې ده. داسې کارونه چې د مننې ښکارندویي وکړي. خو زه تل له تا تښتېدم او خپلې خونې او کتابونو ته مې پناه وړله. ځان به مې د لیونو ملګریو او عجیبو نظریاتو او باورونو په منځ کې له تا پټاوه. له تا سره هیڅکله څرګنده او ښکاره نه یم غږېدلی. مابد ته هم په تا پسې نه یم درغلی، او همداراز فرانسي باد ته ستا لیدو ته هم په ټوله معنا ما ځان د کور غړی نه دی ګڼلی. ستا پر سوداګریزو کارونو مې هم مینه نه راتله. ستا اندېښنو ته هم نه اندېښمن کېدم. نو ستا له کاخونې راووتلم. د اوتلا د خولې وهلو پر مهال مې ستا پر ضد د هغې ملاتړ کړی. ستا د خوښۍ د ترلاسي لپاره مې کوچنی کار هم نه دی کړی. ان د تیاتر یو ټکټ مې نه دی درته اخیستی. که څه ملګرو ته مې هر کار کاوه. که زما په اړه ستا پرېکړې راټولې کړو، نو زما د ناسمو کارونو له امله دې رانه شکایت نه دی کړی. که د واده خبره له دغو شکایتونو وباسو، خو تا زما له ساړه چلند، سپکاوي او د پردیوالي د احساس په سبب تل خوله پرانیستې ده. بله خبره دا چې تا تل مسؤول، پړ او ملامت ګڼلی یم. خو هر څه بدلیدلی شوی. ښایي ته هم رښتیا وایې، ځکه تا را سره ډېره نیکي او مرسته کړې ده. زه دا مسله تر دې ځایه سمه ګڼم. په دغه پردیوالي او بېګانګۍ کې ته نه یې ملامت، خو په همدغه کچ زه هم بېګناه یم. که میل کولی شوی د هر څه په اړه دې د پوهاوي لپاره بیا راوبلم، ښایي ډېر کم توپیر به یې کړی وای. که څه هم اوس دواړه د دغه بدلون لپاره لږ زیات بوډا شوي یو، ښایي سره پخلا شو. ملامتیا نه وي، خو ستا همیشنۍ ملامتونې تر اوسه ژوندی دي. هر کله چې یو څه وایم، ته مخکې له مخکې زما د خبرو په اړه عجیب تصور په زړه کې لرې. مثلا په وروستیو کې دې راته وویل له تا سره مینه کوم، او دا چې د نورو پلرونو په شان مې سلوک نه دی کړی، په دې دلیل چې د هغوی په شان مې تمثیل نه وزده. پلاره، هر کله دی چې له ما سره مهرباني کړي، ستا پر مهربانۍ نه یم شکمن شوی. ته تمثیل نشې کوی. ښه، خو که وایي چې نور پلرونه د مهربانۍ تمثیل کوي، نو تعصب کوي او په دې سره د خبرو اترو او مباحثې مخه نیسي. له بلې خوا دا زما نظر دی چې رښتیا هم دی. یو پټ او محجوب بیان زما او ستا په اړیکې کې خلل شته، او د دغه خلل په جوړاوي کې ستا لاس دی. خو بې له دې چې ستا ګناه وي، که ته وایې زموږ اړیکې غیر عادي دي، نو لږ تر لږه یو ګډ نظر لرو او ښایي په یوه پایله ترې واخیستلی شو. زه نه وایم چې زما اوسنی شخصیت ستا د اغېز پایله ده. که داسې ووایم، ښایي مبالغه به مې کړې وي. که څه هم دغې مبالغې ته ورمات یم. که ستا د روزنې تر اغېز ورهاخوا خپلواک هم لوی شوی وای، بیا به هم کمزوری، ویرجن، دوزړی او نارامه فرانز وای. نه به رابرټ کافکا وای، او نه به هم کارل هرمن. خو څنګه چې نن یم، تر دې به بل ډول وای، او ښایي جوړجاړی به مو کړی وای. ژوند به څومره خوندور وای که ته مې ملګری وای، رئیس مې وای، یا هم تره، یا هم نیکه، او آن که څه هم په زړه نازړه خو سر مې وای. ته یوازې د پلار په توګه راته پیاوړی وې. کله مې چې ورونه په کوچنیوالي کې مړه شول، خویندو مې ډېر وروسته نړۍ ته سترګې وغړولې، او په حقیقت کې یوازې ما باید ستا لومړني ګزارونه زغملی وای. زه دغه زغم ته تر حده زیات کمزوری وم. موږ دواړه سره پرتله کړه. زه د لووي په څیر وم چې په وجود کې د کافکا کم ارثي خصوصیات په برخه رسېدلي وه. لکه نور کافکایان چې ژوند او سوداګرۍ ته هڅول یې په خټه کې دي. دوی په خپله خټه کې دا خاصیت نه لري. همدا لووي په زیړ رنګ د نورو کافکایانو پر خلاف په بل لوري ګام ږدي. بې له دې چې ګټه یې وویني، پای ته رسیږي او غلی کیږي. خو ته یو رښتینی کافکا یې، پیاوړی، روغ، د اورېدو ځواک، پر ځان باور،
پر نړۍ او چاپیریال برلاسه، زغم، د ذهن حضور او ښه اشتیا لري. له نورو خلکو ځان غوره ګڼي او د انسانانو په پیژندګلوي کې هم همداسې سخاوت هم لري. هو، ته دا ټولې ځانګړنې لري، خو لږ زیاتې کمی هم درکې شته. کله کله پر دغو ځانګړنو سیوری وغوړوي او د غصې له وجې کله کله نیکي او ښه سلوک هیر کړي. ظاهرا هوبهو کافکایانو ته نه یې ورته، ځکه خو کله کله تا له ترونو لودویک هنرید او فیلپ سره پرتله کوم. وایم مسایلو ته ستا د لیدو له وجې ښایي په پوره معنا کافکا ونه اوسي. عجیبه ده، دا موضوع راته سمه روښانه نه ده. هغوی تر تا خوښ او چالاک وو، خو دومره سختدریځې هم نه لکه ته چې په دغه برخه کې ستا ارثي خواص زه هم لرم. ډیر کله زما فطرت ستا د خواصو له تعادل سره غاړه غړۍ کیږي، خو کوم ارثي خواص چې مې له تا اخیستي په پوره امانت مې ساتلی دي. دلیل به یې دا وي چې تا بېلابېلې دورې تجربه کړې دي. ښایي مخکې له دې چې له اولادونو په ځانګړې توګه له ما نهیلی شي، خوشحال به وي. کله چې ناپېژانده خلک کور ته راځي، بیا نو پخوانی هرمن کافکا نه یې. کله دې چې لمسیانو او زوم هغه خوښي چې تا له خپلو اولادونو ته مه کوله درکړه، تر پخوا خوشحال شوی، هغه خوشحالي چې اولادونو دې در نه شوی کړی، بې له والي چې لږ و زیاته خوښي در نصیب کړی شوه. هر څه چې وو، زه او ته یو بل ته ډېر خطرناک او له یو او بله ډېر بیل وو. که د یو او بل وضعیت یا حالت ترسیم کړو، زه یو داسې ماشوم وم چې ورو ورو مې وده کوله، خو ته یو بشپړ سړی وې. که له یو بل سره مخ شوي وای، تا په ځمکه ښخولی شوی، داسې چې زما هیڅ نښانه به نه وای پاتې. خو داسې ونه شول. هیڅ ژوندی څیز مخکې له مخکې نه ارزول کیږي، خو ښایي ناوړه څه پېښ شوي وي. زما په دغو خبرو دې په زړه کې تیر نشي چې تا ملامت ګڼم. له ما سره دې داسې سلوک چې تا ښه ګڼلی کړی دی، خو ته هم باید زما په وړاندې خپل لیدلوری بدل کړي او ما یوازې ونه ګڼې. زه په دغه لوبه یا سیالي کې له پښو غورځېدلی یم. زه یو ویرجن هلک وم. په ورته وخت کې مې ناندرۍ هم در سره کولې، کټ مټ لکه ټول ماشومان چې ناندرۍ کوي. مور په خپل وار نازولم. کله چې ځان ته د مهربانۍ په سترګه وګورم او د ځان په اړه پریکړه وکړم، وایم چې زما روزنه دومره ګرانه نه وه. کله ما سره په مهربانۍ خبرې شوې وای، بیا به مې هم سرتنبتوب کاوه. ته د خپل وجود په ژورو کې نیک او ښه سړی یې. څه چې د دغه لیک په اوږدو کې لیکم، دا حقیقت نه نقص کوي. زه یوازې د هغو اغیزو په اړه غږیږم چې پر ما ماشوم دي درلودلی دي. خو هر ماشوم دومره لویه حوصله او زړورتیا نه لري چې مهرباني پرې وشي. ته له ماشومانو سره یوازې د خپلو جوړ کړیو قوانینو پر اساس سلوک کولی شي. ته تل له ماشومانو سره په غوسه، لوړ او رسا غږ او پیاوړي ځواک خبرې کوي. له ما سره د سلوک پر مهال دې هم همدا خصوصیات مراعاتول، ځکه غوښتل دي چې زه یو شجاع او زړور هلک وروزل شم. نن ستا له لومړنیو کلونو د روزنې وختونه نشم یادولی، خو د وروستیو کلونو د روزنې له مخې په کافي اندازه ستا د روزنې لارې چارې تصور کولی شم. مثلا څنګه چې نن له فلیکس سره سلوک کوي، ستا د هغه وخت سلوک په اړه چې پیاوړی او ځوان وي تصور کولی شم. هغه مهال تر نن څخه ځوان، هوښیار او غوسهناک وي او تر نن څخه ډیر بې پروا. تر دې ورهاخوا په سوداګریزو کارونو کې تر نن څخه ډیر بوخت. په همدې دلیل په ډیره ګرانه ان په ورځ کې دی یو ځل لیدلم. له دې سره سره دی په ما ژور اغیز کو او ان عادت دا اغیزې نشوی کمزوري کولی. د پخوانیو کلونو یوازې یوه خاطره مې په یاد ده. ښایي ستا هم هغه شپه په یاد وي. ما اوبه غوښتې او پرلپسې مې ژړل. په دې دلیل مې ونه ژړل چې تږی وم، بلکې په دې دلیل چې تا وځوروم او ځان بوخت کړم. که څه هم ډیر زیات دی وننګولم چې غلی شم، خو بیا مې هم ژړل. د چپرکټه دې ښکته کړم او برنډې ته دې بوتلم. تر لنډ وخته دې همالته چې د خوب جامې مې اغوستې وي ودرولم. نه وایم چې تېروتلی، ښایي له بلې لارې دې د شپې ارامتیا نه شوی ترلاسه کولی. دا خاطره مې ځکه یاده کړه چې ستا د روزنې او پر ما د دغې روزنې اغیز در وښیم. ستا غبرګون زما د کار د تکرار مخنیوي لپاره کافي و. زه تر هغې شپې وروسته ستا په خوله شوم، خو باطنا مې لوی ګزار وخوړ. ما هیڅکله د دغې پیښې ترمنځ کره اړیکې ونه شو موندلی. زما په اند د بې دلیله اوبو غوښتنه یو طبیعي چاره وه، خو بهر په برنډه کې درېدنه یو وحشتناکه هغه. ان وروسته تر ډیرو کلونو دغه تصور ځورولم. یو پیاوړی سړی چې پلار مې و، څنګه بې دلیله له چپرکټه پورته کړم او برنډې ته یې بوتلم. حتما زه هغه ته هیڅ او بې ارزښته وم. هغه وخت د دغې بې ارزښتې مسئلې پیلامه خو د هیڅ او بې ارزښتۍ احساس چې بیا پر ما واکمنېده ستا د اقتدار نښه وه. له بله اړخه دا احساس زما او ستا په اړیکې کې اغیزناک و او له ډیرو اړخونو پر ما ستا د اغیز ښکارندویي کوي. ما یوازې کمې هڅونې او مهربانۍ ته اړتیا لرله، همدومره چې زما لاره دې نه وای ډب کړې، خو تا به زما پر مخ لاره تړله او له ښه نیته به دې ویل چې
لاره مې بدله کړم. کومه لاره چې تا ښه ګڼله او غوښتله به دې، خو د دې لارې د بدلون هڅې به مې بې ګټې وي. مثلا کله به مې چې لوړ او په زوره ګام واخیسته او ښه نظامي سلامي به مې کوله، هڅولم به دې، خو پوهېدم چې ښه سرتیری به نه شم. یا به مې چې کله ډوډۍ ډېره وخوړله، یا به مې چې ډېر څښاک وکړ، و به دې هڅولم. یا به مې چې سندرې او غږونه چې زه به اصلا پرې نه پوهېدم او ستا به خوښېدل تکرار کړل، نو تا ته به یې خوند درکاوه. خو دغو ټولو کارونو زما درد نه شوی دوا کولی. نن هم هماغه څه چې ستا خوښېږي او ستا له ارزښتونو سره همغاړې دي او زه یې ترسره کړم، هڅوي مې. خو که ستا د احساساتو او ارزښتونو خلاف کار وکړم، بیا نو د هڅونې درک نه لګي. کټ مټ لکه کوژده چې مې وکړه. بیا هم که ستا د خوښې کارونه چې زه ورته احترام کوم نور خلک یې وغندي، لکه چې پیپا ماته سپکې سپورې وایي، نو ما هڅوي او په خپل ارزښت مې پوهوي. کوم ارزښتونه چې باید ویې لرم را په یادوي یې. وروسته بیا پیپا ملامتوي. که څه هم څومره عمر چې اوس یې لرم، هڅونې ته پکې اړتیا نشته. اوس به پر هڅونې څه وکړم؟ څه وخت چې مې غوښتل نه مې لرله. تر دې وړاندې تل هڅونې ته اړ وم، ځکه چې ستا پیاوړی هډ زما د نابودۍ لپاره کافي و. په یاد مې دي کله به چې حمام ته د لمبا لپاره تللو، په کوچنۍ خونه کې به د جامې ایستلې. پوهېږې ما به څه احساس لاره؟ زه کمزوری او ډنګر، خو ته پیاوړی او پنډ وې. لوړه ونه دې لرله. په هماغه کوچنوټې خونه کې به په بد حالت کې وم. نه یوازې ستا په وړاندې، بلکې د ټولې دنیا په وړاندې به میزان خوار ګاڼه، ځکه چې ته ماته د هر څه لپاره یو معیار وې. کله به چې له کوچنوټې کوټې بهر کېدو، لوڅې پښې او واړه اندامونه به مې لړزېدل. له اوبو به وېرېدم. د لمبا د حرکاتو د تکرار وسه راکې نه وه. تا به په ښه نیت د خپلې ښې لمبا حرکات ماته راښول چې ځان راته ایډیال وښیې، خو زه په ځمکه ننوتلم او نهیلی کېدم. پر هماغه شیبه به د غم ټولو تجربو پر ما یرغل وکړ. کله به دې چې کوچنوټې خونه کې خپلې جامې واغوستلې او زه به وردننه شوم، له خلکو به مې ځان پټ کړ. په دې پټېدنه کې مې تر ټولو ښه او خوندور احساس لاره. خو تا به له مټې ونیولم او له خونې یا کابین څخه به دې وایستلم. زه ستا مننه کوم، ځکه چې زما خوار بدن ته به د خلکو نه ورپام کېده. زما پلار چې پیاوړی بدن یې لاره، د غرور احساس به رالوېده. په اغلب ګمان زموږ ترمنځ دا توپیر تر ننه دوام کوي. تر هغه وروسته ستا فکري واکمني د دغې پوښتنې ځواب شو. د بېخیرته ځواک له امله دې وکولی شوای چې داسې موقعیت ترلاسه کړي چې له کوچني شک پرته پر خپلو نظریاتو بشپړ باورمن شي. په ماشومتوب کې مې دغې چارې ته چندان نه پام کېده، خو وروسته په ځوانۍ کې مې ورپام شو. هماغه شان په کرسۍ کې آرام ناست وي او نړۍ دې اداره کوله. تل ستا نظریات او باورونه سم وو، خو بل هر نظر بې ګټې، غیر عادي او لیونتوب و. پر ځان باور دې دومره پیاوړی و چې د رښتیاني لپاره د هیڅ دلیل ته اړتیا نه لرله. آن شونې وه که د یو څه په اړه د هیڅ باور یا نظر نه لاره، د هماغې مسئلې په اړه بل هر نظر بې استثنا ناسم وبولې. مثلا لومړی د چیکانو، بیا د جرمنیانو، ورپسې د یهودیانو پر ضد هم کېدی شوی. د غرض یوازې په جزیاتو کې نه و، بلکې هغوی به دې چورلټ ردول. په ټوله کې هر څه چې ستا له عقیدې سره ناسم یا بهر و، غوسه کېدې به پرې. زما په نظر تا یو داسې معمایي اړخ لاره لکه ټول مستبد یا ظالم کسان چې لري. هغه کسان چې حقواله یې پر عقل نه بلکې پر خپل ځان ولاړ وي. هر څه چې وو ستا په اړه زما نظر همدا شان و. ډیری وخت زما او ستا په اړیکې کې ته په حقه وې. دا خبر عجیبه نه وه. کله به مو چې له یو بل سره بحث کاوه، یو له بل سره مو ډیر کم بحث کړی. په هره مسله کې به ته په حقه وې، خو عمل مو ډیر توپیر لاره. په دې خبرې پوهېدن دومره ګران نه و. په هره مسله کې به ستا شخصیت پر ما اغېز کاوه. کله چې به زموږ دواړو افکار سره متضاد و، دا ټول افکار چې ظاهرا ستا د فکر له سیوري لري او خپلواک و، خو مخکې له مخکې ستا د سپک قضاوت یا پریکړې سیوری پر ځان احساساوه. د دغه پریکړې د بار زغمل او د فکر هر اړخیزه پای ته رسونه ناشونې ښکارېده. دلته د ځانګړي نظر په اړه خبرې نه کوو، بلکې زما د ماشومتوب هر کوچنی ګام پکې رانغاړو. که به بهر په یو څه خوښ شوم، ذهن به مې ورسره جوخت شو. کله چې به راستون شوم، خو تا به را باندې ملنډې ووهلې، سر به دې وښوروو، میز به دې په سوک وواهه او به دې ویل وا نور څه، یا ښه به وای کله ما دې پوښتلې وای، یا په دې به نو د دنیا کوم ګوټ آباد شي، یا آها څومره مهمه پیښه. یعنی سړی نشي کولی چې تا حیران کړي یا زیری در باندې وکړي. مطلب ته په خپلو دردونو او رنځونو کې ډوب وي. هغه مهال دغې موضوع چندان ارزښت نه لره. مهمه دا وه چې ستا د فطرت او اصولو له مخې چې زما له فطرت او اصولو سره په ټکر کې وو، اولادونه به دې د ناکامۍ احساس پر لور رهي کول، او دا تضاد د ژوندانه د مادیاتو په زیاتېدنې سره هر وخت زیاتېده.
آن کله به چې زما او ستا نظر همغاړی هم و تا به راسره اختلاف لاره لکه چې عادت شوی دی وي ځکه چې په تا پورې اړه لرله او ته پر هر څه واکمن وي د یو ماشوم ناکامي د ژوند د بهیر ناکامي نه ګڼل کېده بلکې د ماشوم زړه په نښه کېده کله به چې ته په غوسه یا مخالف وي نو د دغې یا هغې مسئلې په اړه به زما روحیه او جرأت یا خوښي له منځه تلله که کوم کار به مې کاوه هم ته به یې له عمله په غوسه کېدې له ما سره ستا مخالفت یوازې زما په نظریاتو نه راڅرخېده بلکې د ملګریو په اړه هم تا را سره مخالفت کاوه کله به د چې د یو چا په اړه ښه احساس ولاره که څه هم د خپل طبیعت پر اساس کم پیښېده په سپکوونکي او غوسهناکه لهجه او دا چې ما له هغوی سره مینه کوله ته به په دې خبرې بې پروا وي او ان پرته له دې چې زما نظر محترم وګڼې پر هغوی به دې خوله پرې کوله بېګناه او ماشومان نه موجودات رنځېږي د لوی په شان معصوم هلک د یادش تیاتر لوبغاړی د هغې ډلې و بې له دې چې وی پیژنې له منحوسو حشراتو سره دې پرتله کړ ته د هغه په اړه دومره جدي او په غوسناکه لهجه وغږېدې چې اوس مې هیر دی چې څه دې ویل ان د هغه په اړه دې د سپیو او مچانو متلونه وویل د هغه کسانو په اړه چې ما به ورسره مینه کوله تل به دې همدا دریځ لاره د لوبغاړې پیښه مې ښه په یاد ده ځکه هغه مهال چې د هغه په اړه وغږېدې ما لیکلي و پلار زما د ملګري په اړه چې هیڅ یې نه پیژني یوازې چې زما ملګری ده دا ډول خبرې کوي کله چې دی ما له پلار سره په مینې نه کولو تورن کړي زه به یې پر وړاندې د هغه خپلې خبرې تل تکرار کړی شم زه تر اوسه ونه پوهېدم چې څومره دې په خپلو خبرو او پریکړو ځورولی یم خو ولې دومره زیات بې پروا وي ما هم تر یو ځل زیات په خپلو خبرو ته نه یې ځورولی او دغې مسلې بیا ځورولم چې ته رانه رنځېدلی یې ځان مې نه شوی قابو کولی خو د هرې کلمې په اداینه به پښیمانېدم تا به په خپلو خبرو بې له دې چې زړه ته دې څه ودرېږي پر ما برید کاوه هیچ چا ستا مهرباني نه شوه راویښولی نه هماغه شیبه او نه هم وروسته تر هغې ستا پر وړاندې هیڅ څوک د ځان دفاع نه شي کولی په هره برخه کې ستا د روزنې لار یا میتود همدا شان دی ګمان کوم د روزنې ځانګړي اصول یا میتودونه لري ستا د روزنې اصول هغو کسانو ته چې ستا په شان خټه یا روح لري ارزښتناک دي څه به دي چې ویل ستا په شان کسانو به ښه درک کولی شوی او هر څه به یې بې له رنځو ستونزې پای ته رسېدل خو زما په شان ماشوم ته به دي چې هر وخت پرې غورېدې د الهي فرمان حکم لاره هیڅکله مې نه هېرېږي دا تر ټولو مهم معیار و چې د نړۍ په اړه مې پرې پریکړه کولی شوی په لومړي سر کې ستا په اړه د پریکړې وسیله او ته ترې نه شوی برالزمه کېدی په ماشومتوب کې به مې له تا سره په یوه میز ډوډۍ خوړله ستا ښوونې د ډوډۍ خوړنې پر آدابو څرخېدې هر څه چې پر میز ښودل شوي وای باید خوړل شوي هم وای د خوړو د خوند په اړه او ان د یوې خبرې اجازه نه وه خو تا به ډیر کله ځینې خواړه نه خوړل بې خونده به دي بلله ویل به دي خره اشپز سم نه دي پاخه کړي دا چې خواړه دي تل په چټکۍ او تاوده خوړل او لوی مړۍ دي اخیستې زوی دي مجبور و ژر خوراک وکړي د خوړو په میز به دردناکه چوپتیا واکمنه وه کله به ستا اخطار او خندنو سکوت ماتاوه لومړی خوراک بیا خبرې یا ژر وخوره یا ما ډیر مخکې ځان موړ کړی ژر شه موږ د هډوکو د څټلو حق نه لاره خو تا دا کار کاوه تر ټولو مهمه مسله دا و چې ډوډۍ باید سیخه پرې شوې وای خو هیڅ خبره به نه وه که تا د غوښې یا په سوپ لړلې چاکو ډوډۍ پرې کړې وای هغه وخت به د سوپ څاڅکي له چاکو څڅېدل موږ باید په ډیر پام ډوډۍ خوړلې وای ان واړه رزګي باید پر میز نه وای توی شوي خو ته به چې له میزه پورته شوې مخه به دې د ډوډیو له رزګیو ډکه وه موږ باید د خوړلو پر وخت یوازې خوراک ته پام کړی وای خو تا به په ناخونګیر نوکان اخیستل پاکول او سوانول به دي پنسلونه به دي تراشل یا به دي د غاښونو په ډکې غوږونه پاکول پلاره هیله کوم دا خبرې در باندې بدې ونه لګي دا ټولې خبرې بې ارزښته وي زه باید نه وای کمزوری کړی خو ته چې ماته د هر څه لپاره یو معیار او بنسټ وي تا به هغه قوانین پر ما منل چې په خپله به دې ورته کوچنی احترام نه لاره په همدې اساس نړۍ ماته په 3 برخو وویشل شوه لومړی په کومې نړۍ چې تر یوه بنده او غلام ورهاخوا بل هیڅ نه وم ما باید هغه قوانین چې یوازې زما لپاره وضع شوي وو منلي وای بې له دې چې وپوهېږم ولې یې منم دویم ها نړۍ چې له ما ډیره لرې وه او تا پکې ژوند کوو په حکم کولو او فرمان چلولو پکې بوخت وي خو که قوانین دي نه وای پلي شوي په غوسه کېدې درېیمه نړۍ هم وه په کومې نړۍ کې چې نورو انسانانو نیکمرغه ژوند کاوه انسان چې پکې قوانینو او سپارښتنو ته له اطاعته معاف و
ما به تل د کمی احساس کاوه، ځکه بې له دې چې ستا قوانینو ته کوچنی ارزښت ورکړم، پر ځان به مې پلي کول. د کمی احساس مې لاره، ځکه ته به مې مبارزې ته رابللې. ما څنګه ځان ته اجازه ورکړې وای چې تا مبارزې ته راوبلم؟ ښایي یوازې او یوازې ستا اطاعت مې کولی شوی، ځکه ستا په شان پیاوړی او ځواکمن نه وم، نه ستا په شان چالاک، نه مې ستا په شان ښه اشتیا درلوده، او نه مې هم ستا په شان ژوند کولی شوی. په رښتیا چې هممهاله به د شرم احساس رالویده. دا ټول ستا د زوی د احساساتو مسیر یا لار وه، نه د هغه د فکر و اند. که خپل حالت د فلیکس له حالاتو سره پرتله کړم، نو یو څه به روښانه شي. تا له فلیکس سره هم ورته چلن کاوه، هغه دې هم په غوسهناک سلوک روزه. کله چې ستا په وړاندې د ډوډۍ خوړنې پر میز ستا د خوښې خلاف کار کوي، کټ مټ لکه ماته به دې چې ویل ورته وایې ته یو غټ خنزیر یې، او بیا وایې ته یو رښتینی حیوان یې، یو رښتینی هرمن، یا پلار ته دې ورته یې. نو ښاید پر فلیکس به ستا روزنه بنسټي اغېز ولري، ځکه ته د هغه یو نیکه یې، یو ارزښتناک نیکه. د هغه په سترګو کې ها واکمن پال نه یې لکه ماته چې وي. له دې ورهاخوا فلیکس آرام او نارینه فطرت لري. نو ویلی شو ته به په لوړ غږ هغه زړه نازړه کړې، خو دا چې هغه له تا سره ډیر کم مخامخېږي، ښایي ستا اغېز پرې دومره زیات نه وي. ته ورته یو جالب موجود یې چې د هغه د پلټونکي حس لامل کیږي. په بله وینا هغه څه چې ستا د سلوک په ټولګه کې خوښیږي غوره کوي. خو زما په اړه قضیه بل ډول وه. ما باید ستا ټول امرونه منلی وای، ځکه خو مې د پلټنې هیڅ نه راپارېده. ما د غوراوي حق نه لاره، هر څه مې باید منلی وای. په دغه منښت کې د هیڅ مخالفت حق نشته، ځکه شونې نه ده له کومو کارونو سره چې ته مخالف یې یا کوم کار دی چې نه خوښیږي په اسانۍ یې په اړه خبرې کولی شي. په دې وروستیو کلونو کې د ناروغۍ له امله وایي چې ژر ژر په غوسه کیږي، خو تر ناروغۍ مخکې هم د نن په شان وي. ګمان کوم د زړه نارامۍ درته تر پخوا هر اړخیزه او جدي ځواک درکړه، ځکه درته مسله په نورو کې د نیوکې او غږ پورته کولو آواز غلی کوي. څه چې وایم ګیله نه کوم، بلکې د واقعیت بیان دی. مثلا د اوتلا په اړه وایي له هغې سره یوه خبره هم نه کیږي، د سړي پر مخ نوکار یې لګوي، خو خبره دا ده چې هغه پر تا نه اړچیږي. ته څیزونه له انسانانو سره ګډوي، ته چې پر ضد دردرومي، ته د څیز یا موضوع پر ځای د انسانانو په اړه پرېکړه کوي، بې له دې چې هغه یا هغې ته غوږ ونیسي. کوم دلایل چې سړی بیانوي تا په غوسه کوي، هیڅ وخت په دلیل نشي قانع کیدی. بیا وایي هر څه چې کوي کوئ، زه یې څه کوم؟ ته آزاد او ځوان یو نصیحت درته بې ګټې دی. دا ټولې خبرې په لوړ او درانه غږ کوي او غوسه دې تر هر یې ورسیږي. نن د ماشومتوب په پرتله له دغو خبرو کمه ویره احساسوم، ځکه چې زموږ د دواړو پیژندګلوي اوس زما د ماشومتوب د دورې د ګناهګار بللو احساس نیولی دی. زما او ستا ترمنځ سوله ییزو اړیکو یوه بله پایله هم لرله، یوه طبیعي پایله. ستا په وړاندې له خبرو ولوېدلم. زه هیڅکله ښه ویناوال نه شوم، نه وایم چې له دې پرته به ښه ویناوال شوی وای، خو د عادي انسانانو پر ژبه او روح پوهېدم. تا ژر له خبرو وغورځولم. خبره نیغه مه راځوابوه. د رټنې دغه احساس او بیا چې تا لاس را باندې پورته کړ، تر اوسه نه یم پرېښی. څه به چې تا پورې اړوند و، ډېر ښه وینا به دې کوله. ستا په وړاندې به زه تلولی تلولی غږېدم، خو زما دا کار دې هم نه خوښېده او زه مجبورېدم چې غلی شم. په لومړیو کې ښایي د خولې وهنې له امله، خو وروسته مې ستا په مخ کې د فکر او خبرو ځواک وبایله، غلی شوم. دا چې ته مې رښتینی ښوونکی وې، ستا ښوونه زما د ژوند په هر ډګر کې روښانه او محسوسه وه. ستا عجیبه تېروتنه دا ده چې ما هیڅکله ستا له خوښي سره سم کار نه دی کړی. خو سرچپه څنګه چې تا فکر کاوه او زه دې له امله رټلم، زما ژوند پر بنسټ او اصل نه و چې ستا غوښتنو خلاف کار وکړم. که مې ستا کم اطاعت هم کړی وای، حتما به رانه خوشحال وای. سرچپه څنګه چې ته فکر کوي چې ستا روزنه ډیره ښه او په ښه ځای کې کارېدلې، خو اصلي خبره دا ده چې ما د تېښتې لاره نه لرله. څنګه چې نن یم، که د ژوند د اغیزو او بنسټونو تیر شو، ستا د روزنې او زما د اطاعت پایله ده. که اوس هم د خپلې روزنې له پایلې نه ټکوي او ځورېږي ترې، یا هم په ناخبرې توګه له پیژندګلوۍ منکرېږي چې ستا د ښوونې او روزنې پایله څه ده، دا خبره په دې پورې تړلې بللی شو چې ستا لاس او زما د وجود خټه یو له بل سره پردۍ وه. تا به ویل یوه کلمه نیوکه نه اورم، او په دې سره به د زما ځواک چې ستا مخالف به و غلی کاوه. کوم اغیز به دی چې په دې لار پر ما خنده زیات به شدید و. زه تر کچ زیات متی او اطاعتګر وم. غلی به ودرېدم، سر به مې ټیټ نیولی و او ان د ځان خوځېدو جرأت مې نه لاره، خو په دې شرط چې له تا به لرې وم.
ته به همالته ولاړ وي، هر څه به یو ځل بیا ستا پر ضد یا مخالف درته وبرېښېدل، خو زما چلن به ستا د طبیعي ځواک او د ځان د کمزورۍ له امله و. لږ تر لږه ستا د شفاهي روزنې اغېزې په ما کې هیڅکله کمرنګې نه شوې. سپکې سپورې، ننګونې، پیغور او په سپکونکي انداز خندا، او تر ټولو مهمه دا چې تا به ځان تر ټولو مظلوم ګڼه. هیڅ مې په یاد نه دي چې مخامخ به دې زه په کرکجنو الفاظو رټلی یم. ضرور هم نه و، ډېرې نورې لارې چارې دوی زده وې. ستا له خولې زما پر شاوخوا کسانو بې شمېره کرکجن الفاظ وریدل، څه په کور کې، څه په هټۍ کې. زه چې کوچنی ماشوم وم کله به وازه خوله ودرېدم، نه مې شوی کولی چې ستا رټنې په ځان پورې اړوند ونه ګڼم. کوم کسان به دې چې کنځل تر ما بدتر نه وو او تر ما ډېر ستا د خفګان لامل نه کېدل، نو په همدغه وخت کې ستا خوندیتوب او بېګناهي سر راپورته کاوه. کنځلې به دې کولې، بې له دې چې لږ هم دوه زړی شې. عجیبه خو دا ده چې هغوی به دې په سپکو سپورو ویلو تورنول، او تا به داسې کنځلې کولې چې هغوی ته به منع وي. سپکې سپورې به دې سره له ګواښونو چې په ما پورې به اړوند وي نورې هم زورورې کړې. بې له دې چې پوه شم څه پېښ شوي، پر پېښو د پوهېدو لپاره خورا کوچنی وم، د یو کب په شان د سپینه وم. ستا په اړه مې چې کوم فکر لاره ما په رښتیا باور کوه چې ورته کار به کوي. د میز تر شا به دې په ما پسې منډې وهلې، چې ومې نیسي او چیغې به دې وهلې. منډې او چیغې دواړه ویرونکې وې. هېڅکله دې زموږ د وهلو ټکولو نیت نه لاره، خو ښکارېده به چې وهې مو. په هماغه شیبه مور غوښتل چې موږ وژغوري، یو ځل بیا د یو ماشوم له نظره موږ ژوندي پاتېدو، او ژوند ته مو چې ګویا زموږ حق نه و ادامه ورکوله. د هغو ګواښونو په اړه هم باید یادونه وکړم چې د نافرمانۍ په وجه راکړل شوي وه. زما هر کار به چې ستا نه و خوښ او ما به یې د ترسرایینې نیت لاره، تا به ویل چې پکې ناکامیږم. ستا پر باور زما ایمان دومره زیات و چې ما به ماته ضرور ومنله، ان که د پایلې معلومېدو ته به ډېر وخت پاتې هم و. ما په هر کار کې پر ځان باور له لاسه بایللی و، او زړه نازړه به وم. څومره به چې لویدم ما ته به زما د بې ارزښتۍ ډېر لاسوندونه په لاس درتلل. ورو ورو ما وانګېرله چې ته په حقه یې. اوس هم پر دې باور نه یم چې زما د اوسني حالت یوازینی مسؤل ته یې. تا هغه څه چې مخکې له مخکې زما په روح کې و پیاوړي کړل او ښه دې پیاوړي کړل. زه اندېښمن وم ځکه چې ته زیات پیاوړی وې، تل به دې خپل ځواک په پای کې کاروه. تا د ملنډو له مخې پر خپلې ښوونې او روزنې ډاډ لاره. کله به چې خبره ستا د غوروالي او ښهوالي وه، اخطار او ګواښونه به دې په دې ډول وه. ته یې نشې کولی، ډېره ګرانه نه ده درته، تر سراوي ته یې کافي وخت لري او داسې نور. دا هره پوښتنه ستا له ملنډو ډکې خندا یا له غوسناکې څېرې سره مله وه. کټ مټ لکه یو سړی چې مخکې له دې وپوهېږي څه یې کړي، سزا ورکړل شي. دا پوښتنې ګروېږنې او خندنې ځورونکې وې. ظاهراً به له مور سره غږېدې، خو په حقیقت کې دې اشاره ماته وه. زه به همالته ولاړ وم، خو د دریم یا غایب شخص خطاب به راته کېده، یعنی مخامخ ستا د خندنې ارزښت مې نه لاره. مثلا مور ته به دې ویل له محترم زوی مو دا هیله نشته. کله به چې مور وه له تا به مې پوښتنه نه کوله. وروسته راته عادي خبره شوه چې ان ستا په مخ کې ستا پر ضد فکر ونه کړم. هغه وخت یو ماشوم له لوی خطر سره نه مخامخېده. له مور نه چې ستا تر څنګ وه پوښتنه وکړي، مثلا له هغې به مې پوښتل پلار مې څنګه دی، او په دې سره به مې ځان ستا له خندنو وساته. داسې هم پېښ شوي چې ستا ملنډې به مو زغملې، خصوصا چې د بل چا په اړه به دې په ملنډو خبرې کولې. مثلا ایلی چې کلونه سره خپه و، ما ته به دې د شوخۍ ډک احساس راکاوه. د خوړو د میز پر سر به دې ورته ویل ایلی باید د خوړو له میزه 10 متره لرې کیني چې سرخوږي جوړه نه کړي. او هغه وخت بیا په غوسه او بې له دې چې د خوښۍ کوچنی څرک دې په څېره کې څرګند شي، لکه د یو خوني دښمن په شان دې کوښښ کاوه د هغې پیښې وکړي چې څنګه پر څوکۍ کېناستله. تا په بیا د هغې پیښې کولې او دایما به دې تکرارولې. څه بې ارزښته او بې معنا پایله به یې لرله. شکمن یم او ګمان نه کوم چې د غوسې پر وخت د ستا او د موضوع سم اړیکې بیان شوي وي. هیڅ نه احساسېدله چې له میز لرې ناستی به ستا د غوسې سبب شوی وي که به څه. موږ ګمان کوو چې ته مخکې له مخکې په غوسه وې، اوس دې دا موضوع هسې پلمه کړې او غوسه دې سړوي. موږ باور لاره چې ستا د غوسې د سړوالي لپاره به حتماً یوه پلمه پیدا کیږي. نو ځکه موږ هم خپله مخه نه نیوله او تکراري ګواښونو دې هم نوی والی بایللی و. تر هغې وروسته موږ ته روښانه و چې لږ تر لږه په سوټي یا لرګي مو نه وهي. له موږه بې پروا او نافرمان ماشومان جوړ شوي وو. تل به په تیښته وو، خو ډېری وخت به مو خپل دننه ته پناه وړله. په دې اساس هم ته او هم موږ رنځېدو. کله به دې چې غاښونه وچیچل او له ملنډو ډکه خندا به دې وکړه، په زوی یا ماشوم کې به دې د دوزخ تصور ژوندی کړ. تا حق لاره چې ووایې، نو ښه ډله مو جوړه کړې. دا جمله دې په دې وروستیو کې چې کله له استانبول نه لیک درته رارسېدلی وویله.
د اولادونو په راټولېدو به د تل شکایت ته خوله پرانستې وه. په دې سره به تا خپل حالت په غم اړاوه. د یو ماشوم په توګه اعتراف کوم چې په ماشومتوب کې مې هیڅ احساس نه لاره. ښایي څه ناڅه وروسته او نه مې شوی درکولی چې څنګه له یو چا نه د مهربانۍ هیله کولی شي. ته په هر اړخ کې لوی او ځواکمن ښکارېدې. زموږ خواخوږي یا آن له تا سره مرسته به نو څه ارزښت درته لاره؟ تا چې په بیا موږ سپکولو شونې نه وه چې زموږ مرسته به هم هسې یو سپکونه ګڼې. پر همدې اساس ستا پر شکایتونو مې باور نه لاره او د دغو شکایتونو تر شا ستا په پټ نیت پسې شوم. لږ وروسته بیا پوه شوم چې له ماشومانو دې په رښتیا ځورېږي. هغه مهال ستا شکایتونه ستا په بچیانو کې ماشومانه حساسیتونه راپارولی شوی او هغوی مجبورول چې په ټول توان مرستې ته در ودانګي. خو داسې دې ونه کړل. شکایتونه دې په ښکاره د روزنې او سپکاوي رنګ لاره. داسې لاره یا میتود چې چندان ځواک هم ورکې نه و، خو پر ماشومانو یې ضمني اغیزې لرلې. ځکه د ماشومانو عادت وي کوم څه ته چې باید پام وکړي نه یې ورته کوي، ځکه چې مخکې له مخکې خطرناک اړخ تجربه کړی وي. له نیکه مرغه ځینې استثنات هم و. کله به چې ځورېدې، مینه او نیکي له یو بل سره یو ځای کېدل او په ټول ځواک به د هغه څه پر وړاندې چې مخالف به یې وي بریالی کېدې. مثلا په تاوده او ګرم دوبي کې به دې تر غرمنۍ وروسته په دفتر کې یوه سترګه خوب کاوه. تندی به دې پر میز ایښی و، یا به د دوبي په یکشنبو کې ستړی ستومانه کور ته راستنېدلې چې له موږ سره دمه شي. کله چې مور سخته ناروغه شوه، په کتابتون کې مې ولیدلې چې سلګیو نیولی یې. په وروستي ځل چې ناروغ وم، د اوتلا خونې ته د پښو په سر راننوتلې. په وره کې ودرېدې، سر دې راښکاره کړ، لاس دې راوښوراوه په دې نیت چې ستا په راتګ ستړی نه شم. په همدغه وخت کې اوږد وغځېدم او له ډېرې خوښۍ په ژړا شوم. همدا اوس هم د دغه لیک په لیکلو ژاړم. یو بل خاصیت هم په تا کې شته چې مخامخ لوری پرې خوشحال کولی شي. له رضایته ډکه مسکا د مخامخ لوري پر کار د تایید مهر یا ټاپه لګولی شي. دا خاصیت مې ډېر کم په نورو خلکو کې لیدلی، خو په یاد مې نه دي چې په ماشومتوب کې مې ستا دا شان مسکا نصیب شوي وي. ښایي راته مسک شوی به یې، ځکه هغه مهال به دې زه بېګناه ګڼلم او له ما به دې لویې هیلې درلودې. ترڅنګ باید ووایم چې د وخت په تېرېدو سره دا ټول مینهناک اغیز هم خپل تاثیر بایله. زما د ملامتۍ احساس یې پیاوړی کاوه او دنیا یې راته نوره هم مبهمه یا ګونګه کوله. د دې لپاره چې ستا پر وړاندې سر راپورته کړم، دغه چخیستنې په انګیزې مې ښه وګڼله چې هغه څه ته چې پر حقیقت ولاړ او دوامدار و پناه یوسم. نو په وسواس او اندېښنې مې پیل وکړ او بیا مې ستا کوچنۍ تېروتنه هم لویه وګڼله. مثلا د هغو کسانو یادونه به دې کوله چې ظاهرا تر تا غوره برېښېدل. یو سلطنتي مشاور به دې تل یاداوه. کله مې چې تا ته پام شو چې زما پلار بې ارزښته ستاینو ته ځان اړ ګڼي، دغه او هغه ته یې یادوي، رنځېدم به. ما په ښکاره اورېدل چې ډېرې سپکې کلمې دې په لوړ غږ ادا کولې او بیا به دې خندل هم، ګویا چې ډېرې ښې کلمې دې ادا کړې دي. حال دا چې یوازې او یوازې سپکې او پوچې خبرې به دې کړې وې. ستا دا ډول خوښي راته ډېره درنه او خواشینونکې تمامېده. دا ډول خبرو به دې ما ته د کټ کټ خندا لپاره یو غوره چانس برابر کړ. کله به دې چې ما ته پام شو چې خاندم، په غوسه کېدې به او زما له اړخه به دې ځان ته بې احترامي ګڼله. خو باور دې وشه چې د ځان د بقا لپاره مې یوازینۍ که څه هم پوچه وسیله وه، داسې خندا چې د خدایانو او پاچایانو په افسانو کې زیاتې راغلي او ژور احترام ګڼل کېږي. له ورته حالت سره چې تا هم زما په شان لاره کوښښ کاوه د ځان دفاع وکړې. په بیا به دې ویل چې ما تر کچ زیات ښه او خوندور ژوند کړی. له ما سره څومره ښه چلن شوی دی، خو ګمان کوم په کوم ځای یا حالت کې چې زه وم د استفادې وړ نه و. هو، مور را سره تر حده زیاته ښه وه. دې موضوع هم له تا سره تړاو لاره. کله به مې چې له تا سره ترینګلې اړیکې درلودل، د هغې ښه والی به جوتېده. مور په ناخبري توګه د ښکار پر مهال د یوه غشي ویشتونکي رول لوباوه. کله به چې ستا د ښوونې او روزنې په پایله کې زما په زړه کې کینه وټوکېدله، یا به مې چې ستا پر وړاندې بېمیلي زیاته شوه، مور به مې په مینهناکو او معقولو خبرو په زړه نازړهتوب کې مې مور راته د احساس او منطق سمبول و. ستا د روزنې او ښوونې نیمګړتیا بشپړول. د هغې په مرسته به یو ځل بیا ستا د اقتدار دایرې ته ټیل وهل شوم. د هغې له شتوالي پرته له تا تښتېدی شوی. یا هم باید ووایم چې شرایط داسې وو چې موږ هیڅکله جوړجاړي ته ونه رسېدو. مور به ځان په دې راضي کاوه چې ستا په نشتوالي کې زما دفاع یا پلوي وکړي، پټ په پټه یو څه راکړي یا د هغه کار اجازه راکړي چې تا به ترې راګرځولم. په پایله کې زه یو داسې مکار او سرغړونکی هلک شوم چې ځان به مې ګرم یا ملامت ګڼه، او دا چې دا هلک بې ارزښته و، خپل حق یې په سرغړاوي ترلاسه کاوه. وروسته مې عادت شو او بلد شوم چې په خپله پټې لارې پیدا کړم، ناسمې لارې،
ان زما په اند هم ناسمې. په داسې حال کې پر خپلې ګناه پوهاوي سخت ځورولم.